السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو تاسو بار بار کیږي چې روزه پچا باندې فرض ده. نو دا مسله یاد لري چې په دې باندې اجماع د امت ته چې روزه فرض ده، نو ته په مسلمان باندې فرض ده، په عاقل باندې او په بالغ باندې. په دې باندې فرض ده چې مسلمان وي، عاقل وي او بالغ وي. او وسو د بلوغ په څه باندې دی؟ نو په دې کې د بلوغ د معلومولو لپاره چې کوم شریعت هغه علامات خودري نه غي ذکر پکار دي. یو بلوغ چې معلومیږي نو د نارینه دی، او بل بلوغ چې معلومیږي نو د زنانه دی. په بعضي علاماتو کې دواړه مشترک دي، په بعضي علاماتو کې دواړه جدا دي یو بل نه. د نارینه او دارنګي زنانه دا چې په کوم علاماتو کې مشترک دي نو هغه یو دادي چې دواړه هغه ته احتلام شوی، احتلام متکیږي، نو دا علامه د بلوغ ده. دویم چې کوم دی به د بي ما فی زیرنا پی اختری، زیرنا پی اخترا خطلی وي، نو دا علامه د بلوغ ده. او دریم چې کوم دی نو هغه د عمر ده. په دې کې مراجح قول دار چې د دواړو په دې کې مشترک دي چې الک هم او جنې هم چې کله د دې 15 کال شي وي نو 15 کال کې اکثره دا بلوغ ته رسیږي. د دین مخکې بل فرض د علامات د 15 کال مخکې موجود شو، نو ام بلوغ موجود شو. خو چې کله دغه دوه علامې نه نو بیا به دا په عمر باندې معلومېدلی شي. په عمر به د دواړو چې کومې نو هغه 15 کال نه کم وي، نو بیا په فرض نه ده، البته مستحب ده، که وروسته یې وضاحت کوو. اوس کومه خبره چې پای کې زنانه چې کوم دغه امتیاز لري د سړی نه او د غیږ د علامې نو هغه د حیض راتګ د چې کله زنانه هغه حیض شي وي، اگر هغه په 10 کالو کې، هغه اگر په 9 کالو کې وي، هغه په 11 کالو کې، په 12 کالو کې وي، او چې کله دغه بیماری رااله مهواري بس دا بیا د دې بالغ حساب لري شي او په دې باندې بیا روزي هغه فرض دي. دا علامات د دې لپاره و چې کله یو الک یا یو جنې دا غي چې کله دا علامات موجود نه نو پاغي باندې روزه فرض نه ده، لیکن دا مستحب ده. ولا چې کله هغه طاقت لرلی شي نو هغه روزه نیسي د خپل وس مطابق. لکه دا یو اثر نه معلومیږي چې صحابه کرام چې کومو هغه د عاشوري روزه دا په ماشومان باندې حمله ولا تدریبا، او دغه شانته یو لیونه دا یو سکران یو نشئی هغه راوستل شو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته روزه خړلې و نه هغه او ته سخت زور نه ورلو وتی ویل چې هلاک شي زموږ ماشومان روزه دي، او ته ور سړی او روزه ماته دین معلومیږي دا چې صحابه کرام مترز او دغه عمل دا چې هغه خپل ماشومان لا تربیت ورکاو، روزه پینولې، خدا او مجبور کوي نه چې هغه بالکل خراب شي او دغه تکلیف محسوسي. لیکن صحابه کرام چې کوم هغه به څه کوله، که خاص کر صحابياتو شغیب د عاشوري روزه د لسم د محرم د بدی باندې نیول په ماشومان باندې کله به چاغي روټي وختل جوړل به نو موږ هغه په لوو باندې کړل، تا بوډا کې مولور کې په لوو باندې ممکل نو هغه فکر به بدل شو. په دې طریقه باندې پروژې نیول هغه پکار دی. وسو یو ماشوم دی او یو الګ د چا بلوغ تندر سره واغه باندې روزي ودی سی واغه تکلیف ته او هغه ولېږي او خرابېږي، نو بیا په زور کولی پکار شته او په زور کې نه من رامنه کې دا جوړه خدا کنه نه بیا د روزه او اخري خیر د ځکه چې پای باندې فرض نه ده. دا علامات دي او دا هغه خلک دي په دې باندې روزه هغه فرض ده او لازم ده. البته په دې کې دا خبرو سیاد لري چې کم کسان بلوغ تر رسیدلی وي نو پای کې بیا ځنې خلک چې پای باندې فل حال روزه نیول فرض دي، بیرته به دغه اعاده کې لکه مثال په تور باندې زنانه ده دغه مهواري بیماری را لنه پای باندې روزه نشته دا به روزه خوري او به آینده کې دغه اعاده کوي. فعده من ایام اخر د نور ورځو شمارل یا به کوي. دا رنګ یو سره د مسافر دی یا بیمار شو نو کله روزه وخوري نو دیبا روزه خورلې شي په دغه نیول په دغه ټیم کې لازم ندي، او چې کله د خشو او یا د مقیم شروع به بیرته دغه اعاده کوي. دا مختصر وضاحت ور دي خبري. الله رب العالمین سوال ان شاء الله دا روزه په ټول مسلمانانو باندې په اسانۍ سره ولې کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.